کابل ښاروالۍ د ښار د ښکلا لپاره نوې طرحې پیل کړي دي. کابل ښاروالۍ هغه اداره ده چې په دې وروستیو کې هیوادوال له فعالیتونو خوښ او هرکلی یې کوي. دغه ادارې د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې تازه د کابل ښار د نظم، ډیسپلین او د دغه ښار د ښکلا لپاره د نیالګیو کینول، د سپروشانو ته غرفې ورکول، د سړکونو د جدولونو بیا ځلې رنګول، په څلورلارو کې د زینتي ګلانو رسمول او په ګلانو پوښل شوي دیوالونه جوړ کړي دي. ښاروالۍ کابل در شهر کابل ښاروالۍ د خپلو تنظیفي، سرسبزي، حفظ و مراقبت د پروژې تطبیق او اقتصادي فعالیتونو ورهاخوا د خپل کاري لوري یوه لویه برخه فرهنګي چارو ته وقف کړې ده. پرته له شکه په ښارونو کې چې اوس کومې منظرې، ښکلاوې او سمسورتیا رامنځته شوې د خلکو پر روان مثبت اغېز کوي. دغه منظرې د کابل ښاروالۍ د فرهنګي کمیټې له طرفه جوړې شوې او موږ د ښار 15 څلورلارې په نظر کې لرو چې په ډول ډول ګلانو او زینتي دیوالونو او ګلدانونو یې وپوښو. د کابل ښاروالۍ دغه تازه اقدام چې په څلورلارو کې د ګلانو رسمول، جوړول او په ګلانو پوښل شوي دیوالونه جوړوي د کابل ښاریانو له تاوده هرکلي سره مخ شوي او دا د ښار د نظم او ښکلا لپاره یو نیک ګام بولي. دا دومره خوشحاله وي چې د ښار دپاره پاکي پیدا شي، صفایي پیدا شي او خلکو ته هم سهولیت جوړ شي. د هر شي ښاروالي ښه کار کړی ده او ډېر ښه کار یې کړی ده. موږ په دې باندې خوشحاله یو. دا خو دونه ګټه لري چې هر څه دغه به روح پکې تازه وي، چې وطن به پکې آباد وي. پوه شوې؟ نو مخلوق به خوشحاله وي چې وطن څو آباد وي، نو هغه مخلوق پرې خوشحاله وي. د پلازمینې کابل په میرویس میدان سیمه کې تازه دغه جوړ شوي دیوال ته هره ورځ لسګونه وګړي د عکس اخیستو او لیدو لپاره راځي. دوی خوښ دي او دا ډول فعالیتونه د خلکو لپاره هیله بښونکی خبر یادوي. ما چې په لومړي ځل دغه دیوال ولید ډېر خوشحاله سوم چې یو ډېر ښه ډیزاین یې جوړ کړی او بیا مې وغوښتل چې یو څو انځورونه ورسره واخلم ځکه ډېر مې خوښ شو. په ځینو څلورلارو کې د ښاروالۍ له لوري ګلان او په ځینو کې انتیک ډیزاینونه جوړ شوي. ډېر خوشحاله شوم او ورسره منظورونه هم واخیستل. دا یو ډېر ښه اقدام دی. موږ یې هرکلی کوو. په ورته مهال د کابل ښار د څلورلارو امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی به د خلکو د امنیت ترڅنګ د یادو جوړو شوو ګلدانونو، دیوالونو او ونو بوټو سالمه ساتنه کوي او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې ورته زیان ورسوي. دا د موږ وظیفه ده، دا چکپاین دی، دلته که ګلان دي که هر شی دی د دې موږ محافظت کوو. د ورځې خو کوو، د شپې موږ د دې محافظت کوو ځکه زموږ چکپاین دی د بوري چې دی دا 24 ساعته دی. موږ د هر شنه بوټي محافظت کوو. دا خو د ښاروالۍ کار دی، په دې مصارف شوي. د پلازمینې کابل په څلورلارو کې د ښاروالۍ له لوري ګلان ایښودل شوي او یا هم دیوالونه جوړ شوي دي. د ښاروالۍ له مسؤلینو په خبره چې دغه اقدام د ښار د ښکلا او نظم ډیسپلین لپاره کوي. په ورته مهال بیا دغه اقدام د کابل ښاریانو د هرکلي سره مخ شوی دی. د څلورلارو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی به د خلکو د امنیت ترڅنګ د دغه ګلانو او زینتي دیوالونو امنیت هم وساتي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې دې ته زیان ورسوي. عبیدالله حیدرزی، CMG، کابل.